دا زمونږ واړه تختې جی بیا په 100,000 روپے خرڅوي. इसमें टोटल 6 बंदे हमने गिरफ्तार किए, 4 ख़वातीन हैं और 2 मर्द हैं. पैसे را किलो زره کړه را किलो که 15,000 किलो 10,000 د یوې ماشومې او چې ماشومان چې بهر د کورونو نه راوځي لوبې موبې کوي نو دې چانس ګوري چې داسې یو چانس جوړ کړي چې دا اوچت کړي. نه چې اوچت که چېرته یې وړل دا خو د پنجاب ته یې وړي دي. دا یو ښځه د دې بادام ګله د دې ښځه ده، رقیه یې لور ده، نازیه ګل خور ده، د عبدالرحیم رور دی او یو چې کومه ده نجمه هغه هم یو مرکزي کردار دی دی کې. څه دې کړي څه پوهېږې غلط هم کړي توبه ده. چې په بازار کې قولنګي چرګه منې نو په 15,000 روپۍ نه کم نشته او دې ستا په کاکي باندې 10,000 روپۍ اخلي. بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ یو ملګری د سپو کوترو د پیشوګانو ډېر زیات شوق کوي. کله کله سره زما ملاقات کېږي. تېر شوی ځل لاړم اوجره کې ناست وم نو داسې ورکوټې غوندې کوترې د خپو کې ګرځېده را ګرځېده. مې لکه په دې څه کې یاره دا جرمن شیفرډ مې راوستی دی دا هم دونه ګران شوي دي چې څه شي او ډېر ښکلې سویټر یې تاو راته مې دا په څو وي جي دا په 50,000 روپۍ شو دا د 15 ورځو دی جي نو مې دا به ساتي وي دا 2 میاشتې په ده ډېره زیاته خواري به کوم ما یې پسو دا په 50,000 روپۍ شو دا د 15 ورځو دی او سپی جرمن شیفرډ دی. دا زمونږ واړه تختې جي بیا په 100,000 روپۍ خرڅوي. نو قیامت پر راځي نه د سپي او د کوتري بچي په 50,000 خرڅېږي او دی په 100,000 روپۍ خرڅوي. زه چونکې تاسو ته ښه پته لګي قدرمنو په سونو پروګرامونو تاسو داسې وکتل چې زه روکو پسې ګرځم نو چې زه پلار ته ما له امیک نیولې نه چې هغه ځای نه هغه چغې سورې وایي دننه هغه مور برقه کي د هغې چغې سورې زه اورم او تاسو مو اورئ. دا د روکو سره تړلو د خلکو د احساس داسې وي لکه چې مړ شي هغه صبر شي خو چې دا روک شي دا سم قیامتي او تر هغه وخته پورې دا قیامت چری تر سوچ هغه بچي یا مړ پیدا ني یا ژوندې. قدرمنو خیبر خاصم خیبر دی سینه ډېره ستره ده او د خیبر اوسېدونکي خو لا د شاباشي قابل دي درانه دي پښتانه دي. د دې پولیس ډپارټمنټ هم دا یو کامیابي ده چې د غواکار ګروپ یې گرفتار کړ. په دې کې ښځې هم دي او دا پکې 2 کسان هم دي چونکې طریقېکار لږ داسې دی چې زنانه زیات راځي په جیل کې ته نشي ساتلی په حوالات کې بخښنه غواړم نو حضرت ترزره دوی بیا خپل وومن پولیس سټیشن ته حواله کې خو بهرحال د هغې د سر سړي دا وخت موږ سره ولاړ دا وروڼه دي دې کې چې کوم ګیر شوي دي هغه هم د ښځې خویندې دي. بهرحال قدرمنو هغه کلیپ لاړو ټولې دنیا وکته لږ لږ شانتې کلیپونو نن ورسره لږ شانتې خبرې لږې زیاتې کوو چې تاسو ته هم پته ولګي چې ستاسو بچیان څومره قیمتي دي. تا دپاره خو سم اسمان دی چې څوک جولۍ د یاقوتو د مرجانو ډکه کړي او څوک درته وایي چې دا کاکې راکړه نو ته وایې د دې مول نشته خو صاحبه دوی داسې خرڅوي ته وایې د ښار او د کلي ریوړی تا دپاره خو سم اسمان دی خو ستا بچي دي ته د خپو چیتر هم نه ښکاري هغه بچنګې ته څه پې سبا کې ماشومان دوی په 2 ټکو خرڅوي. الیاس صاحب ډېره مهرباني دا تمهید زما وګورئ چې خو دا د خلکو ته وایم چې ماشومان څومره قیمتي دي. مبارکي تاسو ټول در کوم ښه جي څومره چې تاسو پولیس ډپارټمنټ ټول زما د مبارکي والے تاسو تفتیش وکړو لکشن زموږ کتونکو ته ووایه طریقېکار یې څه دی کسان پکې څومره دي ماشومان یې څونه وتښتول نیټورک پکې څومره دی. بسم الله الرحمن الرحیم. دا باقاعده یو داسې نیټورک دی چې دا د کور یو خاندان دی او دوی یو مافیا جوړه کړې ده ورسره یو د بهر خاندان څوک د دوی رشته داره ده. د دوی طریقې واردات دا دی چې دا چینچي کې داسې کپړه مپړه یا څه داسې راوالي بتې کو علاقایي چې کوم دا د ساده خلک دي د علاقو هغې ته ځي نو هلته که دوی ته د کور لوټ کولو موقع میلاو شي په هغې هم سسته نه کوي. خو دا چونکې داسې بیا داسې په لارو کې ماشومان یې وګوري زموږ علاقه چونکې داسې کورونه وسي لرې لرې دي هغه علاقه وسي ده نو هغه ماشومان چې بهر د کورونو نه راوځي لوبې موبې کوي نو دې چانس ګوري چې داسې یو چانس جوړ کړي چې دا اوچت کړي. سیم همدغسې کار یې دې سره کړی دی هلته راغلي دي چینچي ودرولې ده دا زنانه ورسره دا د کورونو کې خورې شي بیا د چینچې ته راسره یو ځای شي نو چونکې دا زنانه وي نو اوس یو ماشومه راوچته کړي هغې ته څه داسې ټافي مافي ورکړي یا مطلب داسې څه چې هغه پرې راغبه کړي هغه ورسره روانه شي یا مطلب چینچي کې کینئ راځه چکر در کوم نو هغه خو ماشومان دي هغه خو ناپوهه دي نو هغه په دې د دوی د طریقه واردات دی
نو هغه بس هغه چې کوم مدعي و هغه ووایي چې زما د ماشوم ورک شو. پولیس ډېر زر ریسپانس وکړو، ډېر کویک اکشن یې واخیستو. ماشومه دوی تښتولې څومره عمر وي؟ تقریبا چې 4 سال عمر به وي. ډېره ښایسته ماشومه دی، ویډیوګانو کې وایرل ده. پولیس ډېر کویک اکشن واخیستو، علاقه ټوله سرچ کړه. د سرچ په دوران کې یو علاقه د منډۍ کس ورته وایي، هغه د دې چنچې سره دا ټول کسان گرفتار کړل او هغه مدعي نشاندهي وکړه چې دا زما مهنور نوم یې وغه د بچې دا ماشومه دا زما مهنور ده چې د دوی په تحویل کې د دوی نه هغه بازجاب کړی شو، دوی په موقع گرفتار کړل شو. د هغې نه پس اف آی آر چې وشو موږ ته انټروګیشن تفتیش حواله شو. موږ په ساینسي بنیادونو د تفتیش شروع کړو او دې سره موږ بیا ته مطلب دویم خبرې اترې موږ ته راویستې. دوی د دې نه سیوا په نورو یو 2 واقعاتو موږ ته اقرار یې وکړو چې موږ یو د ځنګلي نه څه 2 میاشتې یا داسې څه وایي چې هلته نه اوچته کړې او یو د رشید ګړې نه پېښور نه. دا ښځې د دوی سره الیاس صاحب دا یو ښځه د دې بادامګله د دې ښځه ده، رقیه یې لور ده، نازیه ګل خور ده، د عبدالرحیم رور دی او یو چې کومه ده نجمه هغه هم یو مرکزي کردار دی کې هغه د دوی رشتہ دار ده. تښتېدلې ده، هغه سنټر جیل کې نه جمع کړی مې ده. د هغې د قبضې نه باقاعده چې دا کومه مهنور ده د هغې د قبضې نه لکه دا ګاډي کې ناست و خو هغه د هغې په ګود کې وه که نه. نو هغې څه جړه وغیره ماشومه خو دوی داسې مطلب پته نه لګي چې دوی څه داسې ټپس استعمالوي چې هغه بس بالکل خام پرسکوني که نه. خو بس ماشوم هم ته بازجابه کړه. اوس موږ د دوی نور په ساینسي بنیادونو تحقیق شروع کړی دی. کوشش کوو انشاءالله چې د چا هم بچی د زړه ټوکړه ورکه وي چې وله پیدا یې کړو کور ته یې ورولو. ښه دا راته ووایه چې یو اخري تپوس کوم الیاس صاحب چې دا خلک پښتانه دي د پنجاب دي دا که دا د په دې سړکونو دا چنګړیان موږ وینو دا هغه دي دا دا داسې کار دی چې د دوی د شپږو کسانو سره صرف یو د عبدالرحیم سره شناختی کارت ملاو شو. هغه چې موږ چک کو د شیخوپور علاقې بیسیک د شیخوپور دی، بیا دی راغلی دی ډومیل ته څه وخت پس ډومیل کې علاقې نو مکلې دی هغې کې اوسېږي. د هغې نه یو 5 سال یا 4 سال مخکې دی راغلی دی ګړي عطا محمد پېښور ته. نو دلته دوی د رهایش اختیار کړی دی، ده وله چنچي رکشا اخیستې ده او بس باقاعده وارداتونه کار امدادي او د ستاسو د میډیا په توسط یو پیغام خپل علاقې ته بالخصوص د خیبر خلکو ته او بالعموم د ټول خیبر پښتونخوا د ټول پاکستان خلکو ته موږ دا میسج ورکو چې دغسې خلک په خپل چاپیرچل کې چرته مو وینئ باقاعده هغوی سره تاسو تتاویږئ او هغلته کېنوئ او پولیس ته اطلاع کوئ چې د دې معاشرې نه دا ناسور ختم شي، د انساني سمګلینګ ته ختم شي، د چا ماشوم چې ورک نشي، د چا د جګر ټوکړه چې ورک نشي. ډیره مهرباني، ډیره شکریہ. دا ټول چې اکثر کته کولار دي ټولو بچیان وي او په ټولو باندې خپل بچیان ډیر زیات ګران وي. بهرحال په دې بس وایم وړه غونډه کې د مخلو دي سره کوم خبره مونږ سره اوسه. Asaudia Double Action Chemical Brand Power Magic Washing Powder. वॉशिंग पाउडर से हों अब कपड़े ज्यादा मुलायम, रंग खिले खिले और बेहतरीन सफेदी. असौदिया डबल एक्शन वॉशिंग पाउडर केमिकल ब्रांड. मैनेजिंग डायरेक्टर मंजूर हुसैन, अल हुसैन सोप एंड केमिकल इंडस्ट्री. نوم دراته واره جعفر حسین د کم ځای موږ د بنو سونه واړه د اوسه پورې پټ کړو بس دې کار کې اوس موږ ځان سره شامل کړي دا میاشت وکیږي. سونه ماشومان موچت یو 2 به ها نه چې اوچت ک چتر یو وړل دا خو د پنجاب ته وړي دي نه چې پنجاب کې ورک نو پسوې ور خرڅوي پدې مې پک موږ نه خرڅو هغه کس موږ ته دنه پیسې را کله زره کړه را کله 15000 کله شل در دا یوې ماشوم او چې دا پیسې ډېرې لګي نه بس موږ په مجبور نه پرړولې دا موږ خدا کار سره چنګچغه پېټرول هم نه کی باچا سونه پیلې سونه پیسې پیلې څه شي باندې اما شوم چې خرڅ کې 1000 روپۍ لې 1000 کله راګي کله 15000 موږ تراکي بس دا راته وای چې تاسو تر چې کومې زنانې داستا سکیږي دا مې یو خزه ده مې لور ده یو مې خور ده خپل دی بچیشته ما لور مشته تاسو دا ماشومان روچت کې کنه نو دا تاسو ډیره سور کوي دا خو زنانه سره یا پاپړې مپړې ټافي مفي لګا ماشومان لا ورکه ماشومه ته څنګه اوچته زه خو نه اوچته خزه دې څنګه اوچته دا زنانه راوړي بس څنګه راوړي بس غیږ کې راوړي بس نه سي جاړي راجاړي نه نشه کوي کني نشه کوي اړه دې نه خپکیږي چې دا ماشوم بیا یو سه پنجاب ته
ولې نه خو پکې مونږ دوی پر واړو د میاش کېږي چې مونږ د خلکو پر واړو په دې کوم خلکو پیرا واړوري دا چې کوم دی لاور کې دي دا ماشومان چې تاسو پچا خرڅوي دا ماشومان بیا مخ کې چرته ځي دا د په پنجابیانو خرڅي پنجابیانو باندې خرڅ کینو پنجابیان د وړو څه کوي بیا هغه ځان ته غټي بس ځان ته غټي نه کاغي هم مخ کې خرڅي بیا ودې نه خبر خان دا د څه دی ورور مې دی تاسو نوم دی عبدالرحیم عبدالرحیم دا کار چې دونه مدیر اسکه ها نو تاسو پکې خور شتا مور د پکې شتا دا ولي دا نجمه دلاسه نجمه دلاسه دا پیله چانس دا مدام سونه ماشومان موچت کړل دا یو دا او یو بل بس سره خپلم پسو خرڅ کړو ابل غ نجمه خرڅ کړو پسو دغه بیا ماته 100 روپے راوي دغه سونو عمر دغه یو شپک کاله به امو کله اوچته کړو دا یو میاش پکې نو هغه چوچتول نه کم ځای ته بهر لوبې کولی هغه زنانه راوستي و څنګه راوسته تا خو به نجمې نه تاسو کوګی تر ماشومان څنګه تخته هغه پلار بیا ټلیفون ورته کې غسر لمبر ممبري دي خپل بیا راشي ورته دا راته وایم چې نجمه کړه دا ماشوم پټول کنه نو دا په پنجاب کې 50 خرڅ کړه دا غ نجمه خرڅي نه پسوې خرڅي مونږ بیا پری دی خپل ځای په ځای بیا مونږ لاړ شو ته او جی دا ماشومان تاسو رسوي دا مونږ نه رسو دا نجمه رسو کم ځای ته رسوي دا پلار ته پاواله کی دا ماشومان چوچت کې لاهور ته بوزن لاهور کې بیا چاله ورکوي جی انته په پنجابیانو خرڅي د پنجابیانو سره تاسو د ګروپ تعلق ته دی تعلق شته دا خزي دا خزي نو دا خزي تاسو کیږي نه دا ما یو کور ولا دی جی نو ټول یو خلک یې کنه نه مونږ دینه جدا یو خان مونږ په دې میاش کې په مونږ باندې دا کار مونږ به سه روزانه راتلل مونږ خپل د دې مخکې به څه کار کاو ما دا کپڑا خرڅول بچي خا یو کیس بیا بل کیس تاسو بیا درېمم کول نه په یو ماشوم کې 100 روپے بس دا به را خبره د خپل کار نه تاسو نه خطرناک کار دی هه سپويږي سړي کړي سپويږي غلط هم کړی توبه ده خدارت وای بچا اخري ته پوز نه کوم دا زنانه خو تاسو د کور دي کنه خپل کې بدا خبره تاسو کول شي موږ د ماشومان چتو نو تاسو ته چتوي نه یاره پر دې ما واړو چته پرې ما ته ډیر ویل لکه دی ما ورنه مار نه کنه ما خزه ته لالچ راغو ما ته لالچ راغو د سونه پیسو لالچ درکو دغه 100 روپے کله 15000 روپے او تاسو شناختی کارت چې دین هغه لاورم دا ما لاور دي او د شناختی کارت نشته دا نشته او مسلمانان یې شکر الحمدلله زدل مستیر کا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله واحد الله الصمد ألم يلد ألم يولد ألم يكن له كفوا أحد درود شریف وایا مسلم غلط تزا درود شریف وایا دو شریف سرنګ سر اللهم صل وایا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وایا زه مخکم زه وایا ته وایا مو سبق تیر کا بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتبارك اسمك وتعالى جدك لا اله غيرك کس تیز وایا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عليك وديك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين كل خلق الله الصمد لم يولد ولم يكن له كفوا الله أكبر التحيات وایا تخيل مسکه سبه مسکه اجي کو ځل کې وزل کې کنه دا مونږ به مونږ کو تلیو مونږ روان ته تلیو چا سره بوتلیو ځان سره نه تر وړه تختول کاسې سره روزي لته نه نه سی روزه ته تنو بس دا بس درود شریف وایا زو پروګرام ختم شي درود شریف وایا اللهم صل على محمد
वाया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद तेज वाया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम इन्नका हमीद तेज वाया बचानो غاړه مې ناسته ده غاړه مې ناسته صحیح دی ډیره مهرباني ډیره شکریا تاسو هم ډیره مهرباني دا وخت د وردی چې کم خواندان ني هغه ته خصوصي تاسو له مبارکي در کوم چې تاسو له کبله د خیبر شمله نورهم دنګ شو قدرمنو بس یو دوه خبره د مذهب نه لریواله دا غټه تبعید صاحب چې کم سړی خدای او د رسول نه پیژني اسلام نه پیژني موز نه پیژني سجده نه پیژني دغه ځای کې بګاړ شروع شو د بګاړ نه پس بس بیا اور پسې بیا پسې ډېری کیسې دي ما اسې د دین عدالت اورېدل چې تاسو هم وره دا پموز او 10 ډېر زیات کمزوري دي قدرمنو ډي پی او سره وخت ډېر خپل خبره کړې و چې پدې کې ولس رو دانګل نو ځکه بیا پولیس پدې کې اکشن واغسته ستاسو درېدل د خپل بچو د لپاره بر وخت هغه داسې شوی چې په وخت په دې خلکو ته اتکړې لګي دا یو مثال دی او دنیا دی وګوري چې زمونږ ولس ویښته خو لږ د دې پروګرام یو مقصد صرف او صرف دا دی چې په چاپیرچل کې داسې خلک دي چې هغه لګي داسې چې انسانان دي دوی سترګې دوی لاسونه او لکه ستاسو په شانتي دي خو ګوره یاد ساتئ دا انسانان نه دي دا د انسانانو په شکل کې هغه درندې دي چې په بازار کې قلنګي چرګ ملینو په 15,000 روپۍ نه کم نشته د ستا په کاکی باندې 10,000 روپۍ اخلي د تدا پته نه لګي چې ستا کاکې د کور روچت کو نو ته خلاړې غرق شوي او د په 10,000 روپۍ باندې غرض هم نه تیریږي خو د دستا او تا سره تړلې په کاکی څه داخله غرض بوتلې دي دا د پیسو ګټلو ماشینان دي د انسانان نه دي یاد ساتئ په چاپیرچل کې نظر ساتئ هر یو سړی چې تاسو کوڅې ته راځي او بهر وځي نظر ساتئ چې دا سړی څه راغی دی واقعي سبزي خرڅوي دا بنجاري رانجه خرڅوي دا بنګړي خرڅوي او که نه دا زما کاکي ته ناست دی قدرمنو ستاسو بچیان دا ستاسو زدې ملک سرمایه ده یاد ساتئ ویښ اوسئ ګنې داسې ټپوسان چې هغه په اسمان تاویږي او انتظار کوي چې ستا ګلالي اوچت کړي او پچې په 2 پیسو خرڅ کړي بوځئ جی بوځئ او دعا کوي چې دا خپل کردار ته ورسي بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو دا ډیره د خوش نصیبه خبره چې دا وخت خلک هم گیر شو چې زموږ بچیان د لارو د کوڅو چتول او دا وخت د خیبر डी पी ओ ख़ागल इमरान से मुझ सर उलाड़ ख़बर है तेरे सर को बहुत बहुत शुक्रिया सर आपने वक्त दिया टाइम दिया और पहले तो मुबारकबाद मेरी तरफ से और जितने भी सुनने और देखने वाले उनकी तरफ से भी लें एक्सपेक्टेशन है तवक्कुआत होती हैं इस वर्दी से और आपकी काविश रंग लेकर आई एक ग्रुप पकड़ा गया अगवाकार जिसके अवाम में बड़ी खुशी भी है गम और गुस्सा भी है कि हमारे यहाँ कुछ इंसान नुमा लोग जो भेड़िए हैं हमारे बच्चे चुरा लेते हैं उनको भेज देते हैं बिलाखिर आप और आपकी टीम ने उनके ऊपर हाथ डाला तो उनके बारे में थोड़ा सा पूछूंगा ये कब से काम कर रहा है ये नेटवर्क है इसमें कितने लोग शामिल है थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले आपका शुक्रिया आप तशरीफ़ लाने के लिए इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि 19 तारीख को ये हमें रिपोर्ट मिली थी कि एक बच्ची गुम हुई है और उसी दौरान में बेसिकली मैं पब्लिक को अप्रिशिएट करूंगा एक तो बर वक्त उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट किया और उसके बाद पुलिस के साथ मिलकर इन लोगों को पकड़ने में पुलिस से उन्होंने आगे बढ़ के काम किया है तो ये एक अप्रिशिएबल स्टेप है हमारे सिटीज़न का अगर तमाम इस तरीके से काम करे तो इस तरह के जराइम का ख़ात्मा हो सकता है तो हमें जो ही इतला मिली हमने भी और अवाम के ताउन से इस ग्रोह को हमने पकड़ा इसमें टोटल 6 बंदे हमने गिरफ़्तार किए 4 ख़वातीन हैं और 2 मर्द हैं ये कपड़ा बेचने के भेस में आए हुए थे उस इलाके में और इस छोटी बच्ची को 5 साल की बड़ी क्यूट बच्ची है उसने इसको उठाया था तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो बच्ची भी उनसे रिकवर है वो हमने गिरफ़्तार करके उनके ख़िलाफ़ बाकायदा हमने मुकदमा दर्ज किया उनसे तफ्तीश की उनके बैकग्राउंड के बारे में पूछा कि पहले उन्होंने किस तरीके से किया है तो सर दस्त हमारे पास 2 बच्चों का उन्होंने इंकशाफ किया है जो कि उन्होंने लाहौर और गुजरांवाला साइट में सेल वगैरह किए हैं और ये एक तफ्तीश तलब काम है लॉन्ग स्टैंडिंग जिसमें पेन स्टेकिंग काम है जिसमें थोड़ा सा एफर्ट करनी पड़ती है
तो इंशाअल्लाह ताला हम उन लोगों के पीछे हैं जो इनके रिसीवर है, जो इनसे ये बच्चे लिए हैं, और इंशाअल्लाह हम उन तक भी पहुंच जाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि इनका ज़्यादा से ज़्यादा रिमांड हमें मिल जाए अदालत से। तो हम आवाम के शुक्रगुज़ार हैं, मीडिया के बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया और आप इतनी दूर से तशरीफ़ ले आए हैं, क्योंकि एक सेंसिटिव है, और जिस तरीके से ये बच्चियाँ फिर ये लोग उठा लेते हैं तो फिर हम सबको पता है कि वो उनको किस हालत तक ये लोग आगे जाकर पहुँचा के। एक बहुत ही घिनौना एक जुर्म है जिसमें हमारी ये छोटी छोटी 5, 6 साल, 8 साल की बच्चियाँ, ये फिर इनकी सारी ज़िंदगी पता नहीं ये किस जहन्नम में गुजर जाएगी अगर हम लोगों ने इसका तदारुक नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारी और आवाम की दुआएं हैं कि आपकी ये काविशें यूं ही चलती रहें। अल्लाह करे कि ये गहवारा, ये धरती अमन का गहवारा बने। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आमीन, जज़ाकल्लाह। आपका एक बार फिर शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। थैंक्स अगेन सर।